قربانی پښتو کې یو بل نوې خبره دا هم ستا د سلمې سره روایت دی فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې کله د ذوالحجې میاشت کارسي یا میاشت راوخیږي یا د ذوالحجې دغه لس ورځې چې کمې دي یعنی د میاشتې پر لسمه بیا اختر چې دی هغه راځي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کچا د قربانی اراده کړی نو بیا د لپاره مناسب ده ش خبره ده په دغه لس ورځې کې دی د خپل سر بیشتان یا نوکان یا دغه څه مطلب ژره بریتونه دا د نه دی برابرې دا لس ورځې دی دغه کار چې دی هغه پریږدي دا ولی هغه وجه دا ده چې دا په مشابهت د حجانو سره راسي په دغه شپو کې د احرامونه تړلې دي خو د بد مرغه اوس الله په موږ ولیدله چې زموږ د شار او وطن سبا یو سړی هم حج لرځي نه دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده ډیره د افسوس دا ډیره د غمګینه خبره د عزیزانو خو چونکې موږ د الله سره تعلق نه لرو موږ څوک به حج لرځي څوک به نه ځي لیکن دا د قیامت په لوړو علامو کې شمارل کیږي چې داسې وخت به راسي خلک به حج لره نه ځي الله رب العزت په بله بانه باندې دا ورځ په ما او تا باندې چې ده هغه ولیدله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو کوم سړی اراده د قربانی لري د هغه د لپاره مناسبه ده ښه خبره ده کنه اوس بیا د دروغو میسجان چلیږي ماښام هم چا میسج را کړی وو چا د خپل ځان یو پوسټ جوړ کړی وو چې اوس لا تاسو خپل نوکام پرې کوي اوس لا تاسو مطلب خپل مال چې دی هغه برابر کوي بیا به د میاشت چې راوختله لس ورځې دا پرتی واجبه ده چې نه به بریتو لره لاس وروړې نه به ژرې لره لاس وروړې نه به نوکانو لره لاس وروړې نه به د سر بیشتانو لره لاس وروړې دا پرتی واجبه ده یعنی دونه لوی درو خلک وایي عزیزانو چې ته به حیران پریشانه پاتې شي چې و الله خدا دین خود علماء د خلی خوریدي دا د هغه خلکو څه تعلق دی چې هغه د دین سره تعلق نه لري ګوره دا بیماری نه د بیماری د کرونا بیماری رااله دا مرته د ډاکټرانو د خلی را خورس ولا ډاکټرانو مرته هدایت کول ډاکټرانو مرته لار را شو ولا ډاکټرانو مرته پرهیز را شووي ډاکټرانو مرته علاج را شووي ځکه اوس هیڅ چا به د چا سره یو ډېړی والا او د رخصې والا او مزدا والا او بل څه نه اورېدلې چې په کرونا کې دا کول پکار دي داسې رااله داسې بځي داسې به ختمېږي هیڅ چا دا خبره کړې نه ده کې کړې د چا باور نه دی باندې کړی نو دین ولې د لاوارث دی چې یاره هر سړي پوسټ جوړ کوي بس بیا شرعي خوري بیا تعالی درواستوي ته در د خانه خرابه ده بیا تا بل درواستوي هغه در تا خانه خرابه ده بس د الله او پر رسول باندې درواغ وایاس ابو جهل د الله او د رسول د الله پر رسول درواغ ویل عتبه او عتیبه او شیبه ور باندې ویل نن انجام چشتي عزیزانو ته د ایمان او د اسلام پر ونای کې پر الله او پر رسول باندې ولې درواغ وایي ستاسو د خبرې کړ سره څه تعلق لري دا خبرې ستاسو سره څه تعلق لري دا ستا پیر دی دا ستا کار دی دا ستا ذمہواری ده دا وتا ته چا سپارلې ده خلک ستا په انتظار دي یا نو چې یا نو بیا ته څنګه راولاړ شې د دین لا دی غټه ماته ولې د دین لا غټه ماته بیا دونه غټه خبره وکړي چې دا واجبه ده خامخا به کوي دا پر مخ باندې پوښت دی هغه شیر کوي څونه ظلم دی څونه ناجایز ده څونه بد خبره ده عزیزانو دا مستحب کار دی مستحب دا معنا که دی وکي په د الله سورج تا نوکان تا بیشتان ستا مطلب ژره بریتونه وغیره تا لاس ورنوړي ښه خبره ده پروا نه لري ښه خبره ده الله ثوابونه درکوي که دې نه وکړلو ګناهګاره کېږې نه کدی نو کړلو ګناګار کېږي نه دا جمع مسله ده ته خو چې بس ماجی وابد العلی چې میاس را وخت او بیا نو کار مو پرې کوي دا نه پرې کول څه معنا فرض ده واجب ده سنت ده یا نو چې فرض او واجب او سنت نه تاول دی جوړ کړی دی ولی خلق تاباس ولی خلق ته په دین او په اسلام کې شک او شبهه وراچه ولی دا دین ولی شک من کوي ګر سره
صحیح سره یعنی په د الله سورځ کې کچيري یو سړی راولاړ شي وای زه قرباني کوم د قرباني اراده یې ده نو دا میاس لانه در خطلې د خپل نوکان پرې کړو د خپل پیرستان برابر کړلو ول په د الله سورځ بیا زه چیش نه کوم زم قرباني کوم زلاس نور لم شه خبره د الله به ثوابونه ورکړي ک بیا بل سړی راولاړ شو قرباني هم کوله او بیا مطلب په د الله سورځ کې نوکان پرې کړو برتون یې کاټ کړو دا غره کم جره مره سر بیرستان دا چې وسلو ګناګار کیږي نه ګناه نستا په دې دای نه ملامتيږي آیو صوفي په مابین کې راو ورځي به خلک بنامته هیڅ حیثیت په اسلام کې د صوفیانو نستا د ځانه به خبرې نه جوړه الله رسول د الله د رسول چې کوم صحابه کرام دي موږ د دې پابند یو امام صاحب موږ مقلدین موږ د امام صاحب پابند نور خبرې نسته پکې نظم هغه چې اکټیو پکې چلیږي ستاسو خو بيخي نه پکې چلیږي ټیک سره بالکل چاته شک مورا چوي شوبه مورا چوي خلکو پوسټونه مشيروي د ځان مشيروا د کتاب نوم نستا د مولوی صاحب نوم نستا د اداري او د هغه مسجد او د مدرسې نوم نستا بس اسی اسلام لاړی خوار سو تباہ سو برباد سو د خپل مسلمانانو د لاس لکه پښتونوالي چې خوار دي تباہ دي برباد دي د پښتنو د لاسه دین او اسلام خوار دي تباہ دي د چا د لاسه د مسلمانانو د لاسه بالکل د چا په خبره باور مکوئ د چا خبره ته غوږ منسي ها شرط دا دی مولوی صاحب دی د مولوی صاحب چې کوم ډیپټي د هغه حد پر خبرو غوږ نه ولې سي که مولوی صاحب وتا ته د صحت په حواله خبرې شروع کړي نه مني کې تا ته د ساينس او د انجینرینګ په حواله خبرې شروع کړي نه مني او نو ته چې بیا مولوی صاحب نه نو د مولوی صاحب خبرې کوي نو موږ بیا څنګه ومنو ولې ومنو صحیح سره نو علایده پوښ شرکړې دي دا واجب ده دا پر مخ واسطه وي دا خبرې یاره ډېر د افسوس خبره ده نو هغه اسلام خوار هم دی په خپل وطن کې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کڅ څوک اراده د چیش لري د قربانۍ نو هغه دی بیا دا کار وکړي څه خبره دا او کې نو وکړي څه بده خبره نه ده یو سړی دی مثلا نوکان ډیر وخت نو پرې کړي دا رقم مطلب بال مال نو برابر کړي څلوي شپې پر رسیدلې بیا به ګر سره د خدای دی چې اختر ته ورځ پاتله به ته نوکان خامخا پرې کوي اوس ورته د لازمي ده ولی وخت ډیر ور باندې تیر سوی دی اوس ګوره څه د خبرې دی کله کله تی د ملایانو سواوري چې میاس را وختل بیا نوکان م پرې کوي نوکان مپرې کوي څه معنا فرض ده و دا خبرې تی دوک کړی یاست نوکان مپرې کوي سر مشر بال مشر جوړوي انو تی پریشان سي یا دای دی وای ملایان چې یار په د الله سورځ کې چې نوکان نه کوي پرې څه خبره ده کې مو پرې کړو ګناګار کېږي نه خرابېږي نه قربانۍ ته د تاوان رسیږي ایمان ته د تاوان رسیږي بیا به نو تاسو اختیار ملاوي لکه اوس دا خبره را روانه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک جو چې چیرې به ادګا وکړه ادګا بس دالته بیا خپل د اختر څخه یا ورش یا غوي ارڅ چې دا بیا لالوي او دا مستحب کار دی په ادګا کې سړی خپل قرباني وکي نو چې دا خبره سړی زو کوم چې یاره دا قرباني به سړی په ادګا کې کوي پیغمبر سم په ادګا کې او ته څه چم کوي صحیح شنو دا خبر یو خمر د ملایانو خانه خراب ده چې عمرته ته په نیمه خبره مې پریږدو بس درته وایم چې ته نو کار نه پرې کوي یاره نه پرې کوي څه معنا فرض ده که واجب ده یاره دا خبره ده چې نیکه پرې ډیره ښه خبره ده کدی پرې کو ګناګار کېږي نه کدی نه کو پرې خدای ته ثوابونه درکې بس هر سړی اختیار کړو اوس یو سړی د نوکانو ثبت کیږي نوکان غټه د خو نور کوي بیا ګروم پکېږي یو په احرام کې احرام والا مجبور دي کولای نسی اوس ما استاد را واخله د چا بریتونه غټ سیغه و یار زما د والله کپ کېږي اوس وکړه اسمه د خبره نه ده ها دا جانو سره د مشابهت اختیار کړه الله به وزن درک الله به اجرونه درک حضور رکوای ما هغه دا معنا چې زوس دا وایم چې پیغمبر علی السلام په دګه کې خپل قرباني کوله نو هاذا تاسو هم په دګه کې قرباني کوئ وسدا درته چې د پیغمبر علی السلام عادت مبارک دا وو په دګه کې به خپل قرباني وکړه کستا هم الله واسطر کړی دی ستا هم ترتیب برابرېږي تا تګران نه دا مشکل نه دا تام په دګه کې قرباني وکړه څه خبره ده کنه هر ځای چې کوي چې زړه دی غواړي الله ته کولای شي چې زړه دی غواړي الله ته اوس ته په خبره باندې پوښتنه چې او دا معنا ده نو ملایان ته نیمه خبره وکړي نیمه پاتس ولا ځانم ستړي کې جیم ستړي کړل لہذا خبره پر اوري داغه څخه ما بعد بیا ته چاته شیر کې اورويشه خو خلک ستاسو خبره ټیک دي صحیح خبره به اعتبار نه کوي ستاسو سره تعلق نه لري
ستاسو سره تعلق نه لري که زه ستاسو د دکانداري په حواله خبره شیر که زما سره تعلق نه لري خلک وایي مولوي صاحب ته په دې زه په خښتو څه پوهېږم زه په ریګو باجري څه پوهېږم زه په کنکریټو په دغه رقم په دا بلډینګو څه پوهېږم او نو که ما خبرې شروع کړي نو خلک به دغه وایي چې مولوي صاحب انجینران د چیش دپاره چې دا خبرې ته کوي نو چې انجینر د دې دپاره دی نو بیا مولوي صاحب د دې دپاره دی چې څلور مولوي صاحب د انجینر په کار نه لري انجینر به د مولوي صاحب په کار نه لري ها نو دین اوس چې دی هغه د ارچا دی نو بس انجینیروم کار پلري ساينسدانوم کار پلري ډاکټروم کار پلري دابل چې خپل عطایات نه دي هغه مو ته بخاري او مسلم او صحیح په خبرې کې د دې خبرو به اجازه نشته صحیح سره